د ابن سینا د څېړنیز او پراختیا مرکز له لوري د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا په موخه 3 ورځنی کنفرانس جوړ شو. په دغه څېړنیز کنفرانس کې د ښځو لپاره د کوچنیو کاروبارونو د ایجادولو په اړه بحثونه وشول. طرحهای خود دارند که میتوانند دیگر زنان کشور را در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق ایجاد فارم‌های مرغداری، دستگاه‌های قالین بافی، صنایع دستی، آموزش دینی، فارم زراعتی قابلگی مطابق با شریعت اسلام و قوانین نافذی کشور در جامعه کمک و همکاری نماید. ناگفته نماند که زنان تجارت پیشه اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز خواهان فراهمسازی بازارهای مناسب در داخل و خارج از کشور برای محصولات تولیدیشان از قبیل سنگ‌های زینتی، زیورات و شیرینی بابه که از توت تولید می شود نیز هستند. از سوی دیگر زنان تجارت پیشه اجماع ما در بخش زراعت از قبیل تولید چای کوهی، زیره، زعفران و تولید عسل نیز دست بالایی دارند و در بخش مالداری و تولید انواع لبنیات نیز پیشتازی خود را حفظ کردند و خواهان بازارهای مناسب و تمویل و همکاری همه جناها هستند. اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون مرز در کنار تلاش برای رشد اقتصادی هموطنان و خانواده‌های عزیز کشور ما برنامه‌های فرصت قرضه‌های کوچک را برای زنان و خانواده‌های محترم جهت راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی آنان بدون اخذ سود و مفاد اضافی نیز در نظر دارد تا تطبیق و عملی نماید. دغه پروګرام د یو شمېر بهرمېشتو هیوادوالو په ملاتړ په مشورتي توګه د اقتصادي پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. په دغه کنفرانس کې د هیواد د اوږدمهاله او لنډمهاله اقتصادي پروګرامونو په اړه هم د یو شمېر ادارو د مسؤلینو، فعالو ځوانانو او میرمنو په ګډون سره 3 ورځو لپاره د کابل په کانټیننټل هوټل کې جوړ شوی و چې د اقتصادي پرمختګ په اړه پکې بحثونه وشول. امارت اسلامی افغانستان متحد با آبادی کشور و خودکفایی آن در زمینه‌های مختلف و عمل ثابت نموده همان گونه که برای ایجاد امنیت تلاش کردند چند برابر آن در بخش اقتصادی و تجارت و ساختار افغانستان تلاش جریان دارد تا کشور ما به حد رقابت با کشورهای جهان برسد ان شاء الله. دا یادونه وړ ده چې په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو او خصوصي سکتور د پیاوړتیا سره د هیواد اقتصاد هم په ښه توګه وده کړې او ګڼ شمېر هیوادوالو ته کاري فرصتونه ورسره رامنځته شوي دي.